د دوستخیلو خیریه بنسټ لخوا ننګرهار کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو مرکز پرانستل شو چې شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. دغه بنسټ د استاذ اسلام الدین شینواری په خبره هڅه کوي چې دغه مرکز د ډاکټرانو او همدارنګه د وسایلو له پلوه لا غني کړي. 15 بستریز دی دغه دوستخیلو تلسیمیا سنټر تقریبا په دې باندې تر اوسه پورې 15,000 ډالر مصرف شوی دی. د عامه روغتیا وزارت د پلان او پالیسي معین ډاکټر محمد حسن غیاسي د یاد مرکز په جوړېدو د خوښۍ ښکاره کولو ترڅنګ وویل په ټول هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په دغه ناروغۍ اخته دي او هڅه به یې دا وي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ورته مرکزونه جوړ شي. من حیث المجموع 1 میلیون الی 1.5 از نفوس شهروندان عزیز کشورمان مصاب به این بیماری هستند. به شدت تلاش میشه خصوصا روی این پروگرام تالاسمیا که کمبوداتی که در این زمینه هست رو ما جبران بکنیم در سطح کلان ملی وزارت صحت عامه. په همدې حال کې د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دغه مرکز جوړېدل د تلسیمیا ناروغانو د ستونزو حل برخه کې یو ښه اقدام دی او په وینا یې چې هیوادوال او ځوانان باید له دغه مرکز سره د وینې د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي. د ننګرهار غیور ولس ځوانانو باندې ما دغه کې چې د وینې ورکړې د دې سنټرونو سره پوره همکاري وکړي چې هغه مظلوم خلک غریب خلک چې د وینې وس نه لري چې دلته وینه واخلي او د واچول شي او د دې علاج وشي. پر تلسیمیا اخته ناروغانو د دوی د کورنۍ غړي امین الله او محمد دغه مرکز پرانیسته خوشاله دي او زیاتوي چې په دغه برخه کې د لدوی سره لا زیات مرستې وشي. د خلکو د دولت او د خیریه بنسټو والا توجه مونږ ته وکړي د مریضانو ته دغه وکړي چې دغه سهولت ورته برابر شي. خلک د بل شي سوال کوي مونږ د وینې سوال کوو. دغه هسپتال چې مونږ ته پرانستل شوی دی په دې باندې مونږ ډېر خوشحاله یو او په نورو شتمنو هیوادوالو په هیواد کې چې دی هیواد نه بهر دي او په دوی باندې غږ کوو چې موږ سره نوره همکاري مو وکړي ځکه چې تلسیمیا ناروغي داسې یوه ناروغي ده چې دا د غریبو خلکو د توان څخه وتلې ناروغي ده. تلسیمیا داسې یوه ناروغي ده چې پرې د اخته کسانو جسم د دې توان نه لري چې په کافي اندازه وینه تولید کړي او له همدې امله اړ کېږي تر څو له یوه روغ انسان نه وینه واخلي.